حدیث کی در ازی وی دغه مقتول دا کم چی وجلی شوی دی ددنه با دا وین روانی او دغه با دا سرن نیولی دا قاتل چا چی وجلی دی او دا اللہ خواته بی بوزی دا قیامت پرزو بیا با اللہ تاوی یا ربی سل هذا لما قتلنی یا اللہ تپوسو که ددنه چی دزولی وجلی ما انسان حیران شی چی دا سقی سروانه دا انسان دا وینه او د مسلمان د وینه دومره سپکه شوې ده ځکه زمونږ دشمن ډېر خوشحاله دی. ولې زمونږ دشمن خوشحاله دی؟ موږ یو بل وژنو، موږ یو بل ختموو. که بعض پکې راپاسي د جهاد په نوم نو هغه وی د ټولو نه اول جهاد د مسلمانانو ملکونو خلاف پکار دی نو هغه به د مسلمانانو ملکونو خلاف او د مسلمانانو د بچیانو خلاف لګي او هغې ته به جهاد وي او کفر او کافران هغه به ترې پاراوي. لکه څنګه چې د خوارجو یو نښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړې ده وایي یقتلون اهل الاسلام ویدعون اهل الاوثان. بوتان والا او مشرکان به د دوی نه پارامي خو مسلمانان به ترې پارام نه وي، مسلمانان به وژني. ته کافر ته مرتد هغه وایي ته کافر او ته مرتد، یو بل وجنه یو بل ختموي. ځکه دا خبره واورئ چې ګورې په اسلام کې په ناحقه قتل دا یو لویه ګناه ده. هغه ګناه ده چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده ومن یقتل مؤمنا متعمدا. چا چې یو مسلمان قصدن عمدنې مړ کو په ناحقه فجزاؤه جهنم خالدا فيها، همیشه د پاره به جهنم کې وغضب الله علیه او الله به دته په غوسه کې. سوړه خبره نه ده. حدیث کې درځي وی دغه مقتول دا کم چې وجلی شوی دی ددنه به دا وینه رواني او دغه به د سر نه نیولی دا قاتل چا چې وجلی دی او د الله خواته به بوزي د قیامت په ورځ بیا به الله ته وایي یا ربي سل هذا لما قتلني یا الله تپوسو که ددنه چې د زولي وجلی ما. په انچه ځي باندې او په پوټ ځي باندې راولګي یو بل مړه کي او دې ته غیرت وایي او دې ته پښتو وایي. زم که غیرت او پښتو دی نو زه دله په دې غیرت او په دې پښتو باندې د خپل بوټان پاکومه چې ته په انچه ځمکه باندې یو مسلمان وژني، ته به پوټ ځمکه باندې مسلمانان وژني. هغه ته واوړېده زه واوړېده څه چې وشو په معمولي خبرو باندې یو بل وجل